حیرانوونکې حقیقتونه او پیښې. درنو لیدونکو د سوله افغان یوټیوب چینل دغې ویډیو ته ښه راغلاست. ویډیو تر پایه وګورئ ترڅو په مهمو او جالبو پیښو مو خبر کړم. سید شاه سقیم دا عکسونه خپاره کړي دي او ورسره یې لیکلي دي افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ماضي عکسونه یې ګوري فکر کوي دا یې راتلونکی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې پاکستان له سختدریزو ډلو سره تړونونه کوي خو د علي وزیر په څیر سوله غوښتونکي پښتانه بندیانوي. وږمه افغان بیا په دې ورځو کې د غني عکسونه خپاره کړي دي او ورسره یې لیکلي دي چې 100 کاله نور هم خپلو هیلو ته نشو رسېدلی. موږ اوس د نړۍ تر ټولو ناکام ولس یو. په بل پوسټ کې بیا دا عکس خپور کړی ورسره یې لیکلي دي چې باران به ورېدلی و سیلابونه به راغلي وو. بوډا به له ارګ څخه راوته د ښار په کوڅو کې به د خپل ولس پوښتنې ته ورته. په مسجدونو کې به یې د ولس تر څنګ لمونځ وکړ. خاکساره و پر خاوره به له ولس سره ناست و. خو نن د 2 روپیو هیبتی چیرته دی؟ ولې چا نه پر ځمکه او نه پر اسمان ولیده؟ مهرتاج بیا له ګرانۍ څخه شکایت کوي او وایي چې غریبو او وروسته پاتې هیوادونو کې د آزاد بازار اصول کله کله د دولت له لوري د ولس په خیر باید نقض شي. معنا دا چې د سوداګرو سره د رقابت له مخې د ولس ښېګڼې په خاطر لومړني توکي وارد کړي ترڅو نرخونه مهار شي. د اوسني بد اقتصادي وضعیت د بیکارۍ اوج او د نغدو پیسو د کمښت سربیره د لومړنیو توکو لوړې بیې د ولس ملا ماتوي. غوره ګام به دا وي چې اوسني حاکم مسؤلین لومړني توکي وړه غوړي بوره تیل ګاز دوایانې سبزي او نور وارد کړي ترڅو نرخونه کنټرول شي. افغان ملت فیسبوک پاڼې باندې بیا لیکل شوي دي چې په خدای قسم دی که به د دروغو تبلیغات چاپسي کوم. په کابل، ننګرهار، کندهار ولایاتو کې هره شپه بې شماره وژنې کیږي. داسې بد حال روان دی چې خبره مه پرې کوئ. بله خبره دا چې د اسلامي امارت والا عام خلک داسې ډار کړي دي چې له ډاره پوسټ نشي کولی چې نن دلته داسې وشول او هغلته هغه شان وشول. تیره ورځ په ننګرهار کې طالبانو په خپل منځ کې ښه جنګ هم کړی و چې یو تر بله دواړه ډلې سره ډیته شوي دي او په داخل کابل کې داسې خلک وژل کیږي چې په تیر نظام کې دندې کړې وي. نن مې یو ملګري راته کیسه کوله چې هر سهار دوکان ته ځم 2-3 مړه نفر په ونو کې راځوړند ګورم. ښه ځوانان یې وژلي وي. نوموړی وایي نه موږ له چا پوښتنه کړې ده چې دا څوک مړه دي او نه څوک معلومات ترې لري. هر سړی پټه خوله ګرځي. هیڅوک له چا پوښتنه نشي کولی. هر سړی په خپل غمونو کې ډوب دی. یوه یادونه باید وکړم چې ګرانو افغانانو کله ځان سره ښه کوئ د خدای خاطر وکړئ. د جنګ سالارانو ملاتړ مه کوئ. خپل ایمان مو د دوی په مخ کې مه خرابوئ. د دې ترڅنګ کبیر حقمل وایي چې د طالبانو تیر نظام مو نیم په استسقالو منځونو او دښتو کې پر سجدو تیر کړ خو څاڅکې باران او ټوټه واوره مو ونه لیدله. د هغوی تر سقوط وروسته پرله پسې څو کاله کابل هر کال په واورې پټېده. دوی چې څومره بیرته ښارونو ته رانږدې کېدل وچکالي هم ډېرېده. دا څو کاله د کابل اوبه مترونه ښکته ولاړې. اوس دا دی بیا راغلی دي. له ځمکې او اسمانه د خدای غضب نازل دی. منګیو کې اوبه وچې شوې او دسترخوانونو کې ډوډۍ ورکه شوه. قیمتونه ورځ تر بلې لوړېږي او افغانۍ پر ځمکه ولوېده. پیسو او کار خو هسې هم سر خوړلی دی. طالب هم خدای تحریم کړی، وچکالۍ او لوږې ورسره راوستي. هم دنیا تحریم کړي په رسمیت یې نه پیژني او هم ولس تحریم کړي. نیم ترې ووتل، نیم ترې د تېښتې لار لټوي او نیم نور نه باور ورباندې لري او نه کار ورسره کوي. له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیده. د ولایاتو د امنیت په اړه که تاسو هم کوم څه ویل غواړئ او که څه معلومات لرئ نو په کومنټ کې له موږ سره شریک کړئ. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.